شو یو پښتون تلو هالینډ ته تلو نو هالینډ کې دا کار دی چې ته څه خوړل یو ټیبل به درله وړي هغې کې به ته څه انډرلاین کې نو پښتون غریب بې تعلیم او هغه چې انډرلاین کړو نو الوګانو نه تیر خطا وکړه بس بیره ولا الوګان راوړ چې الوګان راوړو دی خو یو انګریز هغه ته چرګ پروت و هغه انګریز هغه چرګ په مده خوړه دی پښتون الوګان چې کله ختم شو هغه سره چرګ هم ختم شو بیره راغله ورته که نور څه وي په انګریزي کې نو وایي چې راوړم دله د انګریز ورته اګین دله بیا چرګ راوړو دی پښتون پړو خوړه چې د اګین جوړ دی چېرته وي ده ته راله که څه ضرورت یې وای دی ورته اګین دله بیا الوګان راوړو بیره د مری نه ونیو خدای دې ستا بې خوبه چې ته د هغه د اګین ته وګورو د ما د اګین ته وګورو بل راپسې راغلو 10,000 روپیو ایډیو صاحب پسې مې یوړه مې دا بل و چې داخل یې که که نه مې ستا بل زه څنګه داخل کړم ما دې ولې زما میټر تاسو کار لګېدلی مې نه جي ستا میټر خو موږ کار نه دی لګېدلی خو دا تا ته چې کوم میټر لګېدلی 2 لیټره پې چالو دي بلکل لاک نه وي او زمونږ هغه بار شته نه کې ته چې دلته 2 ټوخي وکړې هغه ته 6 یونټه والی ما ته وایي ته څه کار کوې مې جي چې بل کار ته هم پرېږدو خو بیا خو تا پسې دا بیل وړو راوړو نو بیله رانه واخېسته ما ته وایي چې ته راکړه مې جي دا راته ووایه چې ستا د دې میټر ریډر صفت زه تا ته په نظم کې وکړم که په نثر کې هغه وایي یاره ته ګپ کې بیا پوه شو ما ته وایي زه ته په نظم کې څه ووایه مې برتی چې په اډه کې شهرامه وطن خالي ناست په ګلاباد کې ویډینګ د منګای برتی چې په اډه کې په توکل به کوي کار او چې چا پسې 15 وي نو شپېته کې ورګزار د داسې اهلکارو فکر نه کوي سرکار تنخواه په تنخواه لا رشوت پکې سې واخلي او ناست په ګلاباد کې ویډینګ د منګای د حمزه بابا یو غزل فیوریډي مې کړې ده خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې رڼې اوښکې مې څاڅي د لاوړ پرکې بۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې بچې مې دومره ګڼ دي خطا کېږه مې په شمار کې بچې مې دومره ګڼ دي خطا کېږه مې په شمار کې په دې شومه پریشانه اوړه نشته په یو ښار کې سهر نه تر ماښامه مې ورتېره که بازار کې بلا دې کې مې وخوړې ولاړم په قطار کې ګریوان لمن مې بیله ده اوړو په یو دړی کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې ای خلکه راته ووایې زه څه وکړم کار ای خلکه راته ووایې زه څه وکړم کار سره د 14 تعلیمه ګرځم بېروزګار دا ځکه چې افسر وزیر مې نشته رشته دار په اوړي ګرځومه په بانډو باندې نسوار په جمعې کې جوک مارم د خانانو په ګاڼۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې قیمه د پیازو ډکه په 300 کیلو شوه د ښې غوښې د نرخ تپوس مې وکړه چې په څو شوه زه څنګه به یې والم چې 500 کیلو شوه د غوښې په ښوروا پسې جبۍ مې د وړو شوه خو زه خدای به یې راکړي د اختر په قربانۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې هغې کې وي ډیوه د امیدونو زمونږ بله شي ماښام شي نو وي ډیوه د امیدونو زمونږ مړه شي چې رمضان شي ډیوه د امیدونو زمونږ مړه شي چې رمضان شي نرخونه د څیزونو یو په دوه شي چې رمضان شي اوړه خو پکې سمه د مخ په شي چې رمضان شي چاړه د خوار غریب سټه تېره شي چې رمضان شي والله چې ژوند خو ډېر ګران دی په دې مسلمانۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې داسې چلو اوس خو دا ټماټر ارزان شو
دې نه مخکې له ګران یو هفته مخکې یو ښځه غوښه پخوله اوس د خاوند ورته خدای دې بې خو باسي دا غوښه په ګېڅې کړه ته دې ګټه راشه غوښه اوس وایي چې راله ویې کتل ښه سړی چې ټماټر مې پکې نه وچولې ډېره مننه